السلام علیکم، زه یم زبیر او نن زه ستاسو سره مخامخ یم په بله ډېر ضروري موضوع باندې. هغه موضوع د رینګ روډ جي ټي روډ چې اوس یې دا دی تازه سکینډل راغلی دی او د اسلام آباد کې راولپنډي کې چې کوم خلکو انویسټ کړي هغه به ډېر غریبان په تشویش کې دي چې دا به څنګه کېږي، د دې انویسټ به څنګه کېږي. دلته مختلف سوسایټیانې یاد کړي، د سوسایټیانو باره کې به بیا زه وایم چې د هغو باندې څه اثر بلیږي. نو اول به راځو چې دا کوم ملګري په رینګ روډ جي ټي روډ باندې خبر نه دي چې دا څه شی دی، نو هغو ته به زه ووایم چې رینګ روډ جي ټي روډ به د دې کوم پروجیکټ اناونس و، د دې به دا فایده اوسي چې دوی کوشش کوي چې د حکومت چې د شهر څونه رش دی دا دوی د بالکل د شهر څخه وباسي او د سایټ څخه یو لارې ورته جوړې کړي. نو اسلام آباد او ایرپورټ ته خلک هغه کې لکه د شاه د روات او جي ټي روډ کم د کلي خلک چې دي کوم کلي دي، نو دغه خلک به اول ډېر په غټ روټ باندې تللی اسلام آباد ته راولپنډي، نو مین شهر کې به رش ډېر و. نو دوی دا رینګ روډ ورته جوړ کړي چې پروجیکټ ورته هغه کوي چې هغه پروجیکټ دا لاره داسې ده چې دوی به دا کلر سایټ څخه به خلک ګرده باسي ایرپورټ ته او اسلام آباد ته. نو دا دغه ته وایي چې مطلب د یو ګول لاره به د شا څخه ورته باسي، دا به دوی هغه کوي. دې کې مختلف لارې دي، په دې کې یو د چکبیلي انټرچینج دوی ورته جوړوي چې د روات څخه هغه کې شروع کېږي د ریډیو پاکستان څخه، بیا ځي په اډیاله انټرچینج باندې، د اډیاله انټرچینج بعد بیا ځي ماریا شریف انټرچینج، ماریا شریف بعد بیا داسې ورسره ځي هغه ته مورت انټرچینج ته، مورت انټرچینج بعد بیا دا بیا اوس چې کوم روټ دی چې کوم خبره کېږي او په کوم باندې دا سکینډل کې ډېر یادېږي چې ایکسټرا روټ یې زیات کړی دی 65 کیلومیټر، هغه دی سی پیک روټ. دا انټرچینج د سی پیک انټرچینج په دې باندې نن سبا ډېر بیس هم شروع دی چې دا ایکسټرا ورکړی، نو دا به په ختمیږي په دغه باندې. کنې د آخري پوینټ چې و هغه مورت انټرچینج و، خو بیا چې دا لږ ایکسټرا د 65 کیلومیټر چې ورکوي هغه یې ورسوي، نو هغه سی پیک هغه انټرچینج یې ورکوي چې په کوم باندې بیس شروع دی چې په هغه کې سکینډل هم دی، په هغه کې خلک هم انوولد دي. نو زلفي بخاري چې نوم راځي او دا کوم چې بل منسټر دی هغه نوم راځي، هغه دغه سره لینک کېږي. اول خبره وکړو دا رقم داسې نه و چې سی پیک د رینګ روډ اناونسمنټ دا و، دا رقم نه و چې دوی اوس کې په دې کار شروع کوي. دا تقریبا د پرویز الهي په وخت کې هم په دې باندې کار شروع مطلب کار کېدی، خو بیا په هغه کې نه اوس 2002 خبره ده. بیا د مشرف په وخت کې په دې باندې کار کول کېدی، خو بیا هلته هم نه اوس، نو اوس دا د عمران خان په وخت کې په دې باندې کار شروع سو. خبره دا و چې څه وخت د کار مخته چې څه وخت د دې نقشه مقشه هر شی اپروول یې وسو، نو خو څه وخت چې کار کوونکی کار کوم هغه چې منسټري و هغه ته چې کار وتلی، نو هغوی چې دا ډیټیل وکتئ چې موږ ته کومې نقشه راکړې، دغه نقشه خو بدله ده او په دې کې څه بدلون راغلی دی، نو هغه دا ریپورټ ورکړي پرایم منسټر ته چې په دې کې څه تبدیلي راغلی ده یا څه چینجز راغلی دي. نو پرایم منسټر د دې انویسټیګیشن هغه ورکوي. نو وخت سره څه وخت انویسټیګیشن وسو، نو په انویسټیګیشن کې داسې کیسې راووتې چې وایي دی کې تقریبا روټونه بدل سوي دي، په دې کې وروره خلکو ځمکې اخیستې دي، غټ غټ سرکاري خلک انوالو دي، په دې کې وروره دا غټ څونه د لینډ مافیا چې د څونه غټ غټ نو هغه انوالو دي، هغو ځمکې اخیستې، بیا هغه ځمکې بیا دوی په ګرانه بیه په حکومت خرڅوي. نو په دې باندې بیا انویسټیګیشن وسو، نو هغه خلک یې اوس دا څو ورځې مخته چې وزیر اطلاعات پاکستان دی هغې دا پره ریپورټ هغه شایع کوي، په هغه ریپورټ کې د خلکو نومان دي، د پراپرټي ډیلرانو نومان دي، په هغه کې د سوسایټیانو نومان دي، په هغو کې د سرکاري خلک انوال دي چې هغو څنګه دا لاره مشکلات جوړ کړه، څنګه دا روټونه یې بدل کړه، څنګه د خلکو ته مطلب د سرکاري پیسو استعمال یې وکړي. نو په دې ټولو باندې وایي بیا اف آی ای او اف بی آر ته دا وویل چې تاسې اکشن واخلئ. بله خبره داسې ده په دې کې اوس دوه مسلې دي. یو دی وایي حکومت وایي چې په دې کې 2.3 بلیون روپۍ ځمکه اخیستل سوې ده، د دې ځمکې حساب به دوی کوي. یو بل دی چې 60 کیلومیټر ما درته 65 کیلومیټر چې روټ دی یعنې 15 کیلومیټر هغه نوی روټ چې زیات سوی دی، د هغه به انویسټیګیشن کېږي چې دا روټ یې د چا په خبره او دا روټ یې ولې دونه زیات کوي. یعنې دا حکومت ته تقریبا د دې تاوان رسېدی، یعنې ایکسټرا خرچه راتله 24 اربه. نو 24 اربه دوی وایي دا خرچه دا د چا د وجې او ولې د دې روټ چینجز راله. نو بله خبره به دی کوو، په دې کې یو مهمې خبرې د زموږ ستاسې لپاره دی، هغه د سوسایټیانو. نو تقریبا د 10 سوسایټیانو نومان راغلي دي او ویل سوي دي چې دا سوسایټیانې باندې باید چې اف بی آر او اف آی ای په دې انویسټیګیشن وکړي او
پوښتنه دې وکړي چې دا خلکو په دې سکینډل کې څه کار دی، په دې انویسټیګیشن کې یعنی په دې رینګ روډ په سکینډل کې دوی څه خپل ایسې ورکړي، پیسې اخیستې دي، آیا نور په دې کې څه شاملېده ده، نو هغه ټول بیا دوی ډیټیل سره لیکلي دي. خو اوس کیسه داسې ده چې اوس په دوی چې کوم ریپورټ کې لیکلي دي د 8 سوسایټیانو باندې دوی 2 شیان لیکلي دي. یو خو دا ویلي دي چې د ادارې دي د دې انویسټیګیشن وکړي چې آیا دا سوسایټیانې په رښتیا په دې هغه کې د دې سوسایټیانو فرنټ مین خو څوک دي، مالکان دي، دا شاته خو د سرکاري خلک نسته چې هغو د ځمکې اخیستي چې بیا بیرته په موږ خرڅې کړي یا بیرته بیا په موږ خرڅوي. نو د دې دا مطلب نه دی چې دوی وایي دغه سوسایټیانې په دې سکینډل کې انوالو دي، د رینګ روډ ایکسټینشن د ایکسټرا لاره چې ما درته وویل 65 کیلومتر یې زیاته کړې ده، د دې سره هېڅ تعلق نشته. دوی وایي چې د دغو د انویسټیګیشن وشي چې دا سوسایټیانې چې دغه خلکو په فرنټ باندې یو څوک دی، شاته یې وګوري دی نه شاته سرکاري خلک هغه انوالو وي چې هغو دا کار کړی، وروره هغو دلته ځمکې اخیستي، بیا هغه ځمکې بیرته په سرکار خرڅ کړي، لا بیا خرڅوي. نو تاسې پوښتنه وکړئ د دې دا مطلب نه دی د سوسایټیانې انوالو دي. ولې چې ته وګورې په دې کې د لایف سوسایټي ده، د لایف ریزیډنشیا، هغه بالکل د رینګ روډ سره هېڅ کنیکټ نه ده، یعنی تقریبا یو ډېر زیات د دوی په منځ کې یعنی کم سے کم 20 کیلومتر لاره راځي. نو هغه نو د کنیکشن بالکل سره جوړیږي نه. دغه رقم تر واخه ټاپ سټي هم دغه رقم دوی سره هیڅ کنیکشن نشته، یعنی د دوی په منځ کې د هغه ټاپ سټي د ایرپورټ سره ده، د دوی د ایرپورټ او هغه کې تقریبا 15 کیلومتر دغه لاره لري. نو دونه دا بالکل د دې شي څه دا مطلب دی چې دا سوسایټیانې په نور هغه کې انویسټیګیشن کې نور کیسه کړې ده چې دغه وسی چې د شاته خو بل څوک نه ولی دا نه دی ویلي. اوس په ډېر ملګري په دې ټینشن کې چې دا شاید د سوسایټیانو باره کې ویلي چې دا په دې سکینډل کې انوالو دي او د ایکسټینشن دا لارې چې بدل سوي دي په رینګ روډ کې دا په دغو کې شاملې دي. نو ورور هغو ته وایم چې دا په دغو کې نه دي شامل. دا ویلي دي چې د انویسټیګیشن و چې سرکاري خلکو خو د دوی په هغه د دوی فرنټ باندې خو څه شان نه دي اخیستي پټ. نو د دې دپاره د هغه د دې انویسټیګیشن یې ویلي دي. دوه مې بیا داسې ویلي دي چې وروره داسې سوسایټیانې شته چې هغو ځکه دونه نسته ورسره کم سے کم 1,000 فایلونه یې خرڅ کړي دي او ایلیګل ایډورټایزمنټ یې کړی دی، نه اپروول شته ورته نه دی ایډورټایزمنټ کړی. نو دا خبره هم کې یاد شوې ده. ورسره دا خبرې ته مهم خبرې ته به راځو چې اوس به څنګه جوړیږي، دا به مخته څه کیږي او دا به د خلکو ته په د نیو سوسایټیانو کې خو دا ټول چې کومه خبره کیږي د نیو سوسایټیانو. اوس نووا سټي ده، دا کم چې ایکسټرا لین کټ شوی دی دا ټول په نووا سټي کې کټ شوی دی 65 کیلومتر. نو نووا سټي والا خلک هم ډېر پریشان دي، انویسټرز هم ډېر پریشان دي چې دا به څنګه کیږي. فی الحال خو خبره داسې ده چې اوس خلک ټول سره په تشویش کې دي. اوس تر اوسه د انویسټیګیشن ابتدا شوې ده، دا به انویسټیګیشن کیږي. بیا د پاکستان کې یو پروجیکټ خو اول شروع کېدی نه، بیا چې اوس دا د پروجیکټ شروع کېدی بیا دا مسلې رالې، نو دا شی به بیا ډېر یو زور واخلي. په دې کې به انویسټیګیشن هم راسي، په دې کې به د سوسایټیانو مسیران هم انوالو شي. نو دا به یو ډېر غټ لین واخلي او ډېر وخت به په دې ولګېږي. بیا چې کوم دوی ته فنډ ورکوي د دې پروجیکټ دپاره، پنجاب ډیولپمنټ بینک ایشین ډیولپمنټ بینک هغه هم وایي اورېدلی مې دي چې هغه هم خپلې پیسې اخیستې دي، نیولې دي د دې سکینډل له وجې. نو دا یو ډېر غټ تاوان دی، دا شی دا ډېر غټ تاوان دی زموږ خلکو ته، عام عوام ته ډېر بد تاوان دی دا سکینډل دا شی. ولې که به دې سم کار سوی وای نو موږ ته خلکو ته به ډېر اسانتیاوې جوړې سوي دي. نو اوس دا کمې خلکو چې کمې سوسایټیانې اوس نووا سټي ده او دغه رقم نورې د بلوورډ سټي ده، دا سوسایټیانې کې ډېرو خلکو انویسټمنټ کړی دی او دا کم اوس باید چې دا کم ډیلرانو د خلکو څخه په دې سوسایټیانو کې انویسټمنټ کړی دی چې ورته کړی دی، باید چې هغه مخته راسي او دغو خلکو ته باید چې خپل کلیر خبره وکړي، د دوی کم تشویش یې هغه ورایسته کړي چې وروره دوی اوس څه وکړي او د خپل انویسټمنټ د دوی څونه ښه دی او مخته دوی ته د څه تاوان ماوان خو نه وکړي، باید چې هغه راسي. موږ خو خپله کوشش زما دغه و چې ما به تاسو ته ویل، زما کوشش دا و چې زه په یو ځای ته ورسم، د هغه ځای په باره کې تاسو ته رښتیا ووایم. څنګه چې ما درته په دغه باندې ما که بلوورډ سټي که نورې دغه سټي ما کله هم د هغو باره کې تاسو ته دا نه ویل چې تاسو ورسئ. مال دا حقیقت دی، دا شی نه لري، په دې باندې کار نشي کېدلی. او بله ورسره خبره چې اخري خبرې دي هغه به سر کوو
دلته د رینګ روډ دی هر سړی هر ډیلر یې د خپل مطابق استعمالوي. ولې د خلکو څه انویسټمنټونه ورکړي دي په ډېرو سوسایټیانو کې چې اوس هغه حیرانه دي، دوی هم پریشانه دي. ولې دوی ته معلومه دي چې کیسې مخته که انویسټیګیشن ته ولاړ سي بیا هغه نږدې سوسایټیانې لرې چې خو دي هغه خو به یو ځان هغه کې چې کمې نږدې دي یا په چا پسې دا لکه نووا سټي سوه ما نوم واخیستی، بلو ورلډ سټي سوه، مطلب دغه په دې په رینګ روډ باندې د خپل ډېر اډورټایزمنټ هم وکړي. نو دغو ته به بیا ډېر مشکل وي چې د خپل کم کسټمرز یې هغو ته سټسفیکشن ورکړي، هغو ته دا باور ورکړي چې ستاسې انویسټ دی هغه ډېر ښه دی او تاوان نه لري، مطلب دا څه مشکلات نه ورته جوړوي مخته. نو باید چې څه وخت هم هر ډیلر باید چې په ایمانداري سره د خپل انویسټر سره دی سیریس وي، د انویسټر سره دی په دې شي باندې چې دته دی ځای انویسټمنټ نه ور وکړي چې هغه سبا په تشویش کې سي ورته سبا ورته مشکلات جوړ سي. لکه اوس چې دا دی اوس نو چې چا هم انویسټونه په دې سوسایټیانې کړي دي، دا نووا سټي سوه، دا بلو ورلډ سټي سوه، دغه رقم یو 4-5 نورې چې دا رینګ روډ ته نږدې دي د هغو په خلاف به انویسټیګیشن کیږي. نو داسې انویسټیګیشن کیږي دا په دې باندې به بیا هغه اخیستل کیږي، بیا به اکشن اخیستل کیږي، بیا په دې باندې به کار ولاړي. نو مشکلات جوړ سو، خلکو انویسټمنټ سو هغه ډېر انسیکیور سو. نو باید هر سړی چې کوشش دا وکړي چې وروره خلکو ته یو ښه ځای انویسټمنټ وکړي، اپروول ځایو کې انویسټمنټ ور وکړي، نو دا به دوی دپاره هم اساني سي او خلک به هم وروره انویسټمنټ یې هغه به محفوظ سي. په اخري کې دا وایم چې انشاءالله نور دغه رقم چې په رینګ روډ باندې څه اپډیټ راځي زه به ستاسو سره شیروم. ورسره دا وایم چې ضرور انویسټ کوئ، ضرور مشوره کوئ، ضرور د یو داسې انسانانو سره مشوره کوئ چې هغه په دې مارکیټ خبري او سبا دا رقم کې څوک ستاسې پیسې په سایو نیسي او تاسې ورسره په تکلیف نه سئ. او دوم دم دا چې زما څنګه درته وایم زما یوټیوب چینل دی دا سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ د خپل دوستانو سره. ورسره انشاءالله دغه رقم به په انشاءالله په NOC او نورې سوسایټیانې به هم دغه رقم ویزیټ کوو. تاسو ته به انشاءالله چې ښه تر ښه معلومات او انشاءالله د سوسایټیانو باره کې به انفارمیشن تاسو ته راوړو. نو زموږ څه تاسې پوښتنه کوئ یا زموږ د انویسټمنټ په باره کې زموږ څه هیلپ غواړئ یا مدد غواړئ، موږ ته زموږ نمبر دی، هغه نمبر موږ ته رابطه کولی سئ او ورسره زموږ آفیس ویزیټ کولی سئ. کور ودان زه بیرته اجازت ورکوم.